خو زما ستا په دې ظلم 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 باندې څه کېږي چې زه راولګېدم ظلم 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 ما او تا د مخې نه ولې تدبیر نه کوو که چېرته صحیح نظام وی زما ستا په دې حکومت کې زما ستا په دې ملک کې او صحیح قانون وی نو د دغه سړي په وجود باندې به اوس کارغانو مرغو به پې مزې کړې وی ختم کړی به یې اوسه پورې خو دغه شی نشته دی نو ګیله د چا نه وکړو د دنیا د حرامیتوبونو دپاره ښه تدبیرونه کوو د بل د راسملولو دپاره ښه تدبیرونه کوو خو په سم ځای کې ما او تا تدبیر ونه کړو خو تا په یو سړي راایښودي په لښته باندې چېرته سړی مري تاسو سوچ دې خبرې ته وکړئ ګورې هلکه قاري صاحب رالګېدلی ماشوم یې مړ کړلی په والو والو باندې ماشوم مړ کړی دی نو ستا د بچی به دې جومات ته سبق له راشي نه راځي ستا د بچی بیا نه راځي خو دغه بچی مطمئن کا صحیح شوله که نه وایي هر قاري صاحب داسې نه دی او وایي دغه خو قاري صاحب د سره وونه دغه بلوچستان هغه مسله راپېښه شوه په هغه ځای کې هغه زنانه پته نه لګي چې څه چل شوی او څه چل نه و شوی خو بهرحال هغه کومه ظاهري صورت چې مونږ ته را رسېدلی چې هلکه د دې وجې نه قتل شوی دی نو دغه مکمل حرام کار یې کړی ناروا کار یې کړی دی که چېرته دغسې مسله وه د مسلې دغسې صورت و چې یاره دا په خپله خوښه باندې هغې نکاح کړې وه او ډېر وخت هم شوی او دوی بیا په دوکه باندې راوستل او قتل یې کړل که دغه صورت یي د دې قتل نو دا قتل ناحق دی حرام کار یې کړی دی ناروا کار یې کړی دی الله جل شانه به د قیامت په ورځ باندې تپوس کوي صحیح شوله که نه نو هغه غم درد لا ختم شوی نه و چې پرون ابل ورځ په سوات کې بیا هغه مسله راپېښه شوله صحیح شوله هغه قاري خو نه و مړه قاري خو ډېر د ادب لفظ دی صحیح شوله که نه دغه استاد و نه دغه ملا و تاسو ته ما بېګا وویل چې دغه نه دغې له د استاد نوم ورکولی شي نه دغې له د ملا نوم ورکولی شي نه له د قاري نوم ورکولی شي نه دغې له د یو انسان نوم ورکولی شي چې دا انسان و صحیح شوله که نه ښه انسان او بهترین انسان هغه خو ډېر لرې خبره ده نو دغې له یو نوم هم هغه نوم چې هغه ډېر زیات مؤدب دی دغه وله نه شي ورکولی صحیح شوله دغه ظالم راولګېدو او هغه ماشوم چې نابالغه ماشوم و هغه یې راواغست هغه په والو والو باندې د هغه نه زه په خدای یقین وکړه دغه هغه تصویران چې زه ګورم او هغه ویډیوګانې ګورم زما په خدای یقین وکړه دا کیفیت دا حالت مې ورته ګډوډ کېږي چې دا څنګه چل شوی لکه تاسو ته ما دا خبر کړل د مرګ نه دی الله جل شانو پټ ساتلی دی په راز کې ساتلی دی چاته د مرګ د مخکې نه اطلاع نه ورکوي چې هلکه ته به مرې سبا صحیح شوله که نه ته به بله ورځ مرې که چاته د مخکې نه اعلان وشو چې هلکه 100 کاله پس به هم مرې نو دا 100 کاله زندګي به دا سړی په راحت تېره نه کړي دی به وایي چې هسې مرمه دی به نه ځان له رزق ګټلی شي نه به ځان له پیسه ګټلی شي نه به خپل بچي ساتلی شي نه به په دنیا کې په خوشحالۍ باندې زندګي کولی شي نه به دی واده وکړي ځان له صحیح شوله که نه ځکه واده خو د یو خوشحالۍ شیز دی نو خوشحالیانې یې د لاړې ختمې شوې ځکه دته اعلان شوی دی 100 کاله پس به مرې خو دغه خبره الله جل شانو پټه ساتلې ده د دې وجې نه یې پټه ساتلې ده چې که دا خبره رامخې ته شوه راظاهره شوه نو انسان به په دنیا کې ژوند ونه کړي او ته ظالم راولګېدې او ماشوم دې دقسې مخې ته ناست دی او غربه 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 هغې ته پته ده چې مرمه ته بیا هم لګېدلی په هغه پسې په هغه باندې راښودلي دي هغه مرګ دې ورته رامخې ته کړو کم مرګ چې الله جل شانو پټ ساتلی و صحیح شوله که نه هغه د بلوچستان هغه وه هغې باندې خو بس د شاتې نه ډزې وشولو ډز خو چې په چا وشولو هغه خو ولاړ په هغه ځای باندې بیا ختمېږي صحیح شوله که نه د یو منټ نیم مسله یا د 2 منټو مسله هغه کیسه ختمه شي خو تا په یو سړي راایښودي په لښته باندې چېرته سړی مري تاسو سوچ دې خبرې ته وکړئ په لښته باندې ځکه اوس دلته شروع وکړم د ماسخوتنه پورې یو سړی ووایم دا نه مري صحیح شوله که نه پته نه لګي چې ده به څونه وال خوړلي وو څونه تکلیف به په هغه باندې تېر شوی و دغه کیفیت که ما او تا ته رامخې ته چې قسم په خدای زما او ستا زړه په جړا باندې جاړي چې دا خو مسلمان و نابالغه ماشوم و نابالغه بچی و ته راولګېدې د الله بنده او دونه ظلم دې ورسره وکړو هغه انسان چې الله اشرف المخلوقات پیدا کړلی هغه ماشوم چې خدای ورسره حساب کتاب نه کوي نابالغه ماشوم الله جل شانه به ورسره هم حساب کتاب نه کوي صحیح شوله او ته راولګېدې دغه ماشوم دې په والو والو باندې د هغه نه ساه وویستلو روح دې وویستلو ډېر غټ ظلم شوی دی بې انتها که د دغې څونه مذمت وکړلی شي چې یاره دا غلط کار شوی دی داسې شوی داسې شوی ده زما او ستا په خبرو باندې هېڅ نه کېږي ځکه د دنیا خلکو پې خبرې کړي دي هغه پلانکي ملا هم پې خبره وکړه چې هلکه ظلم شوی دی بل ملا هم پې خبره وکړه چې ظلم شوی دی عوام هم لګیا دي ظلم پې شوی دی استادان هم لګیا دي ظلم پې شوی دی د سکول او د کالجونو یونیورسټو استادان او طالبان ټول هر خلک لګیا دي چې یاره ظلم شوی دی خو زما او ستا په دې ظلم 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 باندې څه کېږي چې زه راولګېدم ظلم 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 ما او تا د مخکې نه ولې تدبیر نه کوو صحیح شوله که نه ما او تا کې ولې دونه احساس نشته دی چې د مخکې نه یو کار له تدبیر وکړو چې داسې صورتونه راپېښېدلی شي صحیح شوله که نه داسې قسمه صورت راپېښېدلی شي زه په دغه کیفیت او په دغه حالت کې به زه څه کومه په څه طریقه باندې به زه د یو مسلمان جان بچ کومه صحیح شوله که نه په دغه مدرسه کې خو ډېر شه طالبان وو که داسې نه وه ډېر شه طالبان پکې وو صحیح شوله او د دغه طالبانو د مخې د ماسپښین د مانځه نه یا د مازدیګره پورې داسې څه قسم یې اورېده یا د مازدیګر نه د ماښام د مانځه پورې دغه حالت شروع دغه هلک سره وال شروع نو هلکه دونه څوک نه و چې په دغه ځای کې چغې والې وې څوک یې راخبر کړي وی چې هلکه راشئ ظلم شروع دی یا د دغه ځای نه څوک د ګېټ نه بهر ته راوتلي وی چې هلکه راشئ ظلم شروع دی نو ما او تا سره دغه تدبیر نشته دی د دنیا د حرامیتوبونو دپاره ښه تدبیرونه کوو د بل د راسملولو دپاره ښه تدبیرونه کوو خو په سم ځای کې ما او تا تدبیر ونه کړو په سم ځای کې ما او تا له بیا طریقه نه راځي چې هلکه د خپل مسلمان په څه طریقه باندې بچ کړمه نو به هر حال انتهایي ظلم یې کړی دی اوس که دا چېرته اسلامي حکومت وي زما ستا په دې ملک کې خو دا سړی به اوس دی به اوس په ده باندې به قارغانو مزې کړې وي صحیح شوله که نه که چېرته
صحیح نظام وي زما او ستا په دې حکومت کې زما او ستا په دې ملک کې او صحیح قانون وي نو د دغه سړي په وجود باندې به اوس کارغانو مرغوبه پې مزې کړې وی ختم کړی به یې اوسه پورې خو دغه شی نشته دی نو ګیله د چا نه وکړو د خپل ځان نه ګیله کوو صحیح شوله که نه د خپل ځان نه په ګیله باندې موس دی او دغه حق هم راته حاصل دی وایي صرف د ځان نه ګیله کوه که د بل چا نه دې ګیله وکړه نو ګورې ستا به هم سر نه ختم کړی به مې دغه دمکیانې راکولی کېږي نو د بل د سر د بچ کولو کوشش نه شو خپل سر نه شو بچ کولی نو بل به څه بچ کړو صحیح شوله که نه د دغې اجازت مونږ ته نشته دی ما ورته په داسې ملک کې ژوند کوم د دغې اجازت ما ورته نشته دی چې د خپل ځان حفاظت وکړم د دې اجازت نشته نو د بل حفاظت به څه وکړم د هغې اجازت ما ته څنګه میلاوېږي دغه اجازت ماله څوک نه راکوي په هر حال دا نه ملا و نه قاري و نه استاد و نه انسان و بلکې دا یو ځناور و راغلی او خپل مقصد دپاره ناست و هغه خپل مقصد یې پوره کړو ولاړو ووتلو بس د ده مقصد دا و چې په څه طریقه باندې الله جل شانو د جهنم ته ورولي دغه مقصد د ده دپاره پوره هغه یې پوره کړو خپل اوس به ورسره د قیامت په ورځ باندې الله جل شانو حساب کوي ما او تا خو ورسره حساب نه شو کولی صحیح شوله نو دغه کم از کم سوال درته کوم چې د دغې وجې نه چېرته زما او ستا دین اسلام ته نقصان ور ونه رسي ما او تا ملا بدنام نه شي ګورئ دا زه تاسو ته سوال کوم صحیح شوله که نه تاسو چېرته په ټول مولیانو باندې دا ټاپونه لګوئ چې هلکه دا مولیان داسې دي قسم په خدای بېګا دې درس والا ته ما خبره وکړه چې په مدرسه کې مونږ ته 10 کاله د مینې محبت درس راکولی کېږي دا کم قرآن چې مونږ ته رانازل شوی دی دا د مینې محبت نه ډک دی د پیغمبر دا کم احادیث د پیغمبر دا کمه زندګي چې زما مخې ته پرته ده دا د محبت نه ډکه ده زه دغه کار نه کوم دغه کار ته زه نشم جوړېدی صحیح شوله که نه نو چېرته ملا بدنام نه کړو مدرسه بدنامه نه کړو داسې په هر ځای کې خو خراب په هر ځای کې شته دی صحیح شوله په هغې باندې خبره نه کوم په هر ځای کې تاسو راته ځای راښئ زه به راته پکې درښیم چې هلکه دا خو خراب په دغه ځای کې دي صحیح شوله جومات ته خلک راشي که نه جومات ډېر زیات د امن ځای دی په جومات کې هم خو خراب شته دی د جومات ته چې کوم خلک راغلي په دې کې هم خو خراب شته دی بیت الله شریف د ټول نه پر امن ځای دی که نه دی د الله جل شانو په کورونو کې د ټول نه بهترین کور دی په هغه ځای کې چې هغه کوم خلک راغونډ شي په هغې کې هم خو بد شته دی مدرسه خو ډېر وړوکی ځای دی صحیح شوله زما او ستا سکول او یونیورسټي او کالج دا خو ډېر وړوکی ځای دی قسمه قسم واقعات راځي یوازې په مدرسه کې نه راځي په جومات کې راځي په یونیورسټۍ کې راځي په کالج کې راځي په سکول کې راځي په عامه معاشره کې راځي په هر ځای کې راځي خو صرف دا دی چې په داسې یو داسې ځای کې دا مسله راپېښه شي چې یاره هغې ته خلک یو د محبت په نظر باندې ګوري صحیح شوله که نه خلک ورته ډېر اوچت حیثیت ورکوي یو مرتبه یې ورته ورکړي په دغسې ځای کې داسې مسله راپېښه شي نو بیا خامخا مسلمان په هغې باندې زور اخلي چې هلکه دا ځای خو ډېر پرامن ځای و دا مدرسه خو ډېر پرامن ځای و ته راولګېدې په هغې کې تا قتل وکړو صحیح شول نو کم از کم زما او ستا د وجې نه دغه مدرسه او دغه ملا او دغه دین اسلام ځکه زما او ستا د دین اسلام دارومدار هم په دغه څیزونو باندې دی خو به هر حال دین اسلام بدنام نه کړو ښه د دغې وجې نه ما او تا جومات او خپله مدرسه بدنامه نه کړو اوس دغه خو ډېر زیات پالتو ډېر زیات قبیحه کار شوی دی د خباثت کار شوی دی ما دوی ته وویل چې هلکه دا موبایل نن د سبا د هر چا ورسره دی صحیح شوله که نه نو که موبایل ګوري ستا بچي سره موبایل دی لور سره دی موبایل دی هغه به دا موبایل ګوري هلکه قاري صاحب رالګېدلی ماشوم یې مړ کړلی په والو والو باندې ماشوم مړ کړی دی نو ستا دا بچی به دې جومات ته سبق له راشي نه راځي ستا دا بچی بیا نه راځي خو دغه بچی مطمئن کا صحیح شوله که نه وایي هر قاري صاحب داسې نه دی او وایي دغه خو قاري صاحب د سره ونه صحیح شوله که نه نو چېرته دغه صورت یو صورت کې هم نقصان ور ونه رسي دین اسلام ته صحیح شوله قسمه قسم حالات به راځي قسمه قسم مشکلات به راځي قسمه قسم تکلیفونه به راځي قسمه قسم نقصانات به خلک را رسول غواړي ما او تا ته خو داسې ونه کړو چې یاره ما او تا د دین اسلام نه متنفر شو یا زما او ستا د وجې نه د دین اسلام نه خلک متنفر شي صحیح شوله که نه دغه یو څو ضروري خبرې وي الله دې عمل کولو توفیق